والکه په خیر خې جوړې ولې داسې خفه ناستې؟ والا د کابل د لین ډرایوران ډېر ظالمان دي. یو ډرایور و د لړم استاد په نوم غلطې اورټیکې کولې موټر یې ټکر کا. ایسته مې دا پزه چې ماته سوس مې پزه کاکا ده. اوس څوک ښځه نه راکړي وایي کاک پزه یې ده. تاسو وایې ولا رښتیا هم دا ډرایوران چې دي که نه ډېر تېز دي. دا دا لین یې ده که نه داسې تېز روان دي. وایي څخه ته مې خبره راغله که نه ولې خفه کېږې سړیه؟ ولې؟ راځه بوځم د کابل کې نګیناسیا د پوستکي د ښکلا نړیوال روغتون ته. اول به داسې کار وکړي دا پزه به درته سیده کیسه ککوي. هر رقم یې ته غواړې ښایسته ډیزاینداره پزه به درته برابره کړي. او دا مخ ښکلا پوستکي لپاره دې لپاره به هم کار ته کوي ویښته کرې چې مړه چې څه شي درته ښایي که نه راځه چې اوس دې بوځمه راځه چې ورځو دې دا خبر چې سړیه ستا ځو کاش به طرف کابل شاریناو نګیناسیا روغتون کېنه چې ورو دې رسوم. دغه دې اینې دغه ده که نه نګیناسیا د پوستکي ښکلا تخصیصي روغتون. راځه چې پې ورځو. اوس زه راولم مدونه هم دلته راغلی. مدونه په خیر ستړی مه شې ښې جوړې په خیر کراري صحت ښه ده څنګه یې مدونه ښې والله شکر ده. څنګه ته دلته چېرته راغلی نه والله د ویښته مې نسته ویښته کرم. ویښته کرې هو د ویښته مې ځان ښایسته کښې واده کوې وله څنګه علاج یې ښه ده؟ هو والله ښه علاج ډېر ښه علاج کړی. داسې وایي به زمونږ دغه سړي دا پزه یې هغه سړي د ټکر یې کړی و که سوی دی یاره ښځه نه ورکوي دا پزه ورته د برابر دا ډېر ښه هسپتال دی ورته بوی د یو دقیقه کې بېرته هغه کوي. زه اوس ورځه ډاکټر سره راځه ته به راسره ځې که ډاکټر ته به السلام علیکم. وعلیکم السلام خیر علی مهرباني. ډاکټر صاحب دا زما د تره زوی ده دې ټکر یې کړی موټر کې دی کابل په لین د ډرایوران خو ډېر تېز دي. بس الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي احتیاط نه کوي خلکو ژوند سره لوبې کوي. نو ټکر یې کړی پزه یې اوس کږه سوې ده پزه کږه ده کلي کې څوک ښځه نه ورکوي کږ پزې نو چې بیا لږې ښایسته کړو دا پزه مې ته سمه کړو ما ورته راځه زه د نګیناسیا روغتون ته بوځم انشاءالله ښه به شي. الله به خیر کړي. مونږ سره د پوزې په تعلق باندې د پوزې د کږوالي د پوزې شیر د پوزې غټوالی وړوکوالی په دې ټولو کې بهترین خدمات دلته لرو. زه به یو ځلې پوزه وګورم هغې نه پس به مونږ او تاسو ګپ ولګوو. پوزه کې خو ورته ډېر کار کړی دی او انشاءالله دا خاص خبره نه ده. د دې به ام ټیپ جوړیږي ام به دا کږوالی جوړیږي او بالکل به دا نارمل کېږي. اوس به مونږ څه شي کوو ډاکټر صاحب؟ مونږ مخکې دې نه چې د دې په اړه سره خبرې وکړو دې لپاره مونږ میډیکل مکمل منیجمنټ کوو. مطلب دا چې دې ټیسټونه کېږي ټیسټونه نه پس چې کوم دی مونږ سره کوم پلاستیک سرجن دی ډاکټر صاحب سمین نبیزاده بهترین پلاستیک سرجن دی رینوپلاسټسټ دی چې په رینوپلاستي کې بهترین کار کوي. نو تاسو هغې ته لیږو هغې به تاسو وګوري او د عملیات په مربوطه ورته مکمل معلومات درکړي. صحیح ده بس صحیح ده اوس بس د عملیات کېږي چې ښایسته شي عملیات نه وروسته به انشاءالله ښه شي که نه انشاءالله بالکل به دا پوزه د دې به بالکل د دې مخ کافیه به ورسره ټوله تغیر وکړي دومره به ښکلی شي چې بیا به هر سړی ورته او دا مدونه هم راغلی دی د ویښته دي دا ویښته کري دلته وایي دا ټنډه کې مې ویښته کم دي هم د ویښتو په لحاظ او هم د دې د مخ د رټې په لحاظ چې دلته کومه رټه لري دا خو اوس د عمر مطابق دی جوړ نه دی خو بالکل ورته کرل کېږي او دا د مخ رټه مهمه ده چې مخ دا مهمه ده که نه او خپل ځان دې ډېر مهم ډاکټر صاحب زه پټه خبره ده ما به ښایسته نه کړي د کلي کې سیالي وکړم مطلب داسې به دې ښه ښکلی کړم چې څه زړه غواړي څنګه ښایسته دا مخ دا مخ به یې بېرته واپس درته ځوان کړم سپین به یې کړم انشاءالله د خدای په فضل هر ځای کې سختې ګویې به درکړم سختې ګویې به درکړم هر وخت راشم همون به هلته ورشو دغه لیبارټوار کې به ټېسټونه وکړي به پزې عملیاتو ته تاسو خاص ته وایم چې تاسو مهمان نوازي کوي او تاسو ته لاره رهنمایي خوشحاله اوسئ. ملګرو روغ جوړ تازه په خیر خدای دې وکړي روغ جوړ خوښ خوشحاله وي لکه څنګه چې تاسې ولیدل ما دا خورت مې راوستلی و د پزې لپاره نګیناسیا روغتون ته
نو دلته تاسو هم راتللی شئ یوازې د پزې لپاره نه د ویښتو کرل د مخ ښکلا د بدن ښکلا ټول دلته تاسې د ما په طریقه 10% تخفیف ترلاسه کولی شئ شبیره شباب په طریقه نو دلته چې راځئ د ما مېلمانه به هر کله راسي خدای هم راوله ښه عزت قدر به هم کېږي ښه علاج به هم 100% مطمئن او 100% باوري علاج هم کېږي که څنګه او دغسې ده صحیح وایم مننه د نګیناسیا د پوستکي او ښکلا نړیوال روغتون د طبي ویښتانو کرنې په برخه کې د سیمې په کچه معتبر روغتون دی.